که څوک پښتو زده کول غواړي لار دې راواخلي 400 ته دې راځي نه. سلامونه، جوړ په خیر درنو لیدونکو. زه سیام خان یم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او سلامت واوسئ. که څه هم زه د ټولنیزو رسنیو نه د خپلو شخصي مصروفیاتو له کبله لږ غونته کې لرې وتی وم، خو د وختي راهسې یو 2-3 ټپې زما را تر سترګو کېږي. پوهان وایي څنګه چې پښتو ژبه زړه ده، همداسې ټپه هم ورسره څنګ په څنګ را روانه ده او دا یو پراخه سینه ټپه لري. د ټپې تر شا په لنډو ټکو کې خپل د خواهشاتو څرګندونې ته ویلی کېږي. پوهان وایي چې ټپه ویلو کې یا لیکلو کې د پښتنو ښځو ډېر لوی لاس دی. خلک د کال مړي ته ژاړي، تا په ژوندي جانان کمر ونړاونه. دا همهغه جوت احساسات دي چې کله کله یې پښتانه په ټپو کې اثباتي. نورالامین یوسفزی صاحب ډېر تکړه لیکوال شاعر دی. هغه وایي چې پخوا په زمانه کې به دا سوره ډېره ورکول کېدله. سوره هغه څه چې یو ورور به بد وکړل نو په مقابل لوري یا شخص ته به یا کورنۍ ته به خپله خور ورکوله، هغې ته به یې سوره ویله. نو هغه وایي چې پخوا په زمانه کې یو چا په بدو کې خپله لور ورکړې وه نو ډېر عمر تیر شوی و، راشه درشه نه وه. لکه مطلب دا چې په بدو کې به داسې وشو چې تاسو پوهېږئ چې یو جنۍ به په سوره کې لاړله نو هغې کې به په کلونه کلونه بیا تګ راتګ یا لیده کاته به نه. نو هغه وایي چې عمرونه تیر شو، دا جنۍ خو خوشحاله که څه هم نه وه نو یو 2 ګوتې خطې ولیکو خپلې مور ته چې زما ابۍ دادا ته وایه، زما ابۍ دادا ته وایه خوشحاله نه یم د ناکامه ناسته یم. داسې نورې ټپې را یادېږي چې جانانه چرته یې غږ راوکه، جانانه چرته یې غږ راوکه، میراث خواره دې په ما لاس پورې کوي نه. خپرونه هم د دې ځای پورې پای ته رسي. اخري ټپه چې که څوک پښتو زده کول غواړي لار دې راواخلي 400 ته دې راځي نه. کور مو ودان ده. یو څو خبرې وې را په زړه مې شوې نو ما ویل چې دوی سره یې ارومرو شریکې کړم. مننه.